څه موده مخکې د اسلامي امارت مسؤلینو پرېکړه کړې وه چې د کابل جلال آباد دویم لین سړک به جوړوي، خو اوس یې عملاً د جوړېدو تابع کړي. د کونړ اوسیدونکی حاجي عطاالله او د ننګرهار اوسیدونکی مطیع الله صادق د کابل جلال آباد دویم لین سړک جوړېدل یوه ملي پروژه ګڼي او زیاتوي د دې پروژې ګټه ټولو افغانانو ته رسیږي چې په جوړېدو سره به ټرافیکي پیښې کمې، موټر چلوونکي او عام خلک هم ورسره له خطره خوندي شي. د کابل او د ننګرهار سړک جوړیږي، دویم سړک د دې کار چارې روانې دي. دا ډېر ښه کار دی. دې سره انشاءالله دا ترافیکي پیښې به کمې شي، خبره پوه شي. او بل به الله پاک رحم وکړي زموږ دا زموږ د دې وطنوالو زموږ او د دې غریب ولس دا ارمان دو، خبره پوه شي. الله پاک دې په خیر ترسره کړي او الله پاک دې اسلامي امارت له وس او توان ورکړي چې داسې ملي کارونه وکړي. دا ډېره زیاته مهمه ده په دې خاطر باندې چې دا که چېرته ورغول شي نو د ډېر زیات ترافیکي پیښو مخنیوی کوي. ځکه موږ شاهدان یو چې په دغه یو کال کې که چېرته د احصایې هغه واخیستل شي او هغې ته فکر وشي نو زموږ زیات ورونه او دا خلک چې دي په دې ترافیکو پیښو کې د منځه ځي، خصوصا د کابل د جلال آباد لاره. نو دا ډېره زیاته یو مهمه لاره ده د کابل جلال آباد ترمنځ چې کومه لاره ده باید زر تر زره جوړه شي. حیدر او نظر محمد بیا د اسلامي امارت له دې پرېکړې خوشحاله دي چې کابل جلال آباد دویم لین سړک جوړوي، خو غواړي چې نورې ټولګټې او ملي پروژې هم پلي کړي څو بیکاره ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شي. لوی لارو جوړول، سړکونه بیا رغول او داسې ملي پروژې چې د افغان ولس په ګټه باندې وي د دې بیا شروع کېدو کې دوی هلې ځلې وکړي تر څو افغان ولس ته ګټه ورسېږي. او اسلامي امارت نه مو هیله دا ده او چې دا نور دغسې نور سړکونه مثال د تورخم او جلال آباد لویه لاره دغه سړک شو، مثال نور پروژې دي، دا لښتې دي، دا ویلې، دغه شي نه مینه د سړکونه ټول په هغه کې موږ ځنه به ډېر خوشحاله شو او د سره به د ولس ته ډېره فایده او ګټه ورسېږي. ټولګټو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دغه سړک پاتې چارې چې د کابل خاک جبار ولسوالۍ څخه د ننګرهار مملي باغ سیمې پورې دي د ټولنیزې رغونې کار د دې وزارت له لوري د ټول پلازا په بدل کې پیل کیږي.